الله پاک نه خپل بنده پیدا کړی دی او په دې خپلو بندگانو الله د خپلو احساناتو بارانونه کړي دي. ښکلی ژوند دی بیا انسان له ورکړی دی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، په ټول مخلوق کې خشته شکل او په ټول مخلوق کې ښکلی قد و قامت دا الله انسان له ورکړی دی. بیا دا انسان له خدای پاک دا ټول مخلوق د ده د خدمت لپاره پیدا کړی. دا څومره څاروي چې تاسو وینئ دا د انسان د خدمت لپاره دی. د چا نه پی اخلي، په چا بار وړي، په چا سورلي کوي او بعضې څیزونه ښکار کوي د ده دپاره دی چې دی د هغې غوښه وخوري. د دریاب کبان ورته خدای پیدا کړي چې د هغې نه دی فایده والي. بعضې داسې څیزونه دي چې د هغې خوړل انسان له بنه دي لیکن هغې کې هم د انسان فایده ده. دا مچان یو ملک کې یو رساله کې مې ډېر پخوا کتلی دي چې یو ملک و په د یورپ کې و هغې ډېرې زیاتې سپریګانې وکړې د مچانو دپاره چې مچ ختمو، مچان ختم شو. بیا هغې کې څه بیماري پیدا شوه. دا خبره ما څه 25 کاله مخکې لیدې ده، حیرانه اوس یېره ده چې څه بیماري ده. یو بیماری په هغه ملک کې پیدا شو چې د هغې علاج اړو چا سره ونه. بیا د یورپ د نورو ملکونو نه خلک رالل چې د هغه بیمارۍ معلومات یې وکړل، وی دا یو جراثیم دی او د هغې نه دا بیماري خوره شوې ده او د دې جراثیم علاج مچان دی. مچان دا جراثیم خوري. نو بیا د نورو ملکونو نه مچان راوستل په ګوتو کې او په څیزونو کې او په هغه ملک کې پرېښودل چې مچان خواره شو او بیماري ختمه شو. اوس خلک وایي مچ کې څه فایده ده؟ موږ د یو طالب نه چا تپوس کړی وی مچ کې څه فایده ده؟ وی دا د متکبر د کبر علاج دی چې څونه کبرجن دي دا پوزه باندې دا مچ کیني او دی یې شړي، د یو مچ نه ځان نشي خلاصولی. لیکن مچ کې خدای څونه فایده یې ښودې ده. د دنیا جراثیم دي خدای پاک د هغې دپاره دا مچان پیدا کړي دی، هغه خوري ختموي، ته دې خدای پاک محفوظ کړی، دا هغه خوراک دی. هر څیز کې خدای یو فایده ښودې ده او دا ټول څیزونه د انسان د فایدې دپاره دي. د انور ته وګوره، د سپومۍ ته وګوره، د ستورو ته وګوره، د ځمکې ته وګوره، د اوبو ته وګوره. د انسان الله ته ډېر زیات خوښ دی او بیا په انسان کې مسلمان د خدای ډېر خوښ دی. خو چې کوم انسان د الله خوښ دی او الله ورسره ډېرې ښېګړې احسانونه کوي نو چې کله رواني وکړي نو بیا ورته عقل هم ښایي. لکه کوم بچی چې د یو پلار ډېر خوښي نو د هغه لږ رواني هم نشي برداشت کولی، چې لږ هم رواني وکړي ورته خبرې هم کوي او څپېړه هم ترې وباسي. ولې بچې تا له زه څه نه کوم، سار نه مازدیګره پورې خو زه تا له منډې وام، ترړې وام، نوکري کوم، کاروبار کوم، ځمکه څه سوالونه دله کوم او تا له را پیدا کوم او ته بیا هم په هغې کې نخرې کې. نو دا پلار له ډېره غوسه ورځي چې کوم زوی سره یې مینه او هغه روانې کوي. نو انسان کې مسلمان سره د خدای مینه ډېره زیاته ده، محبت یې ډېر زیات دی. نو چې دا مسلمان روانې کوي نو الله پاک بیا څپېړه ورکوي. نو پکار دی چې بچی له څپېړه ورکړي دی سم شي، زوی له څپېړه ورکړي دی سم شي، او چې سم نشي نو دا بیا خطرناک دی، دا لوپر دی، دا ګندګیر دی. دقه څنګه چې رب العالمین انسان له څپېړه ورکړي دا دې دپاره چې دی ما ته رجوع کړي او دې توبه وباسي، معافي وغواړي چې یا الله معافي غواړم بیا به نه کوم. او چې معافي ونه غوښته نو د دې نه پس وله بیا خدای پاک خطرناکه څپېړه ورکوي. موجوده دور کې دا سیلابونه چې رالل اوس تاسو لیدل په نورو ځایونو کې هم دي، په بلوچستان کې څونه سیلابونه دي. دا خپل بدن هیر شي ورشالته غون غون کلي یوړل، غون کلي ملیامیټ بالکل ختم شو، کورونه داسې شو لکه ځمکې سراوا. او چې دا څومره بس تا لاړې دا په سین ورلې او په سین کې
کور نه، دوه کوره نه، لس نه، په سلګونو کورونه ملیامیټ کړل، ختم. د نامه نامه پورې او د اوږو پورې او د سینې پورې اوبه اوس هم هلته ولاړې، دا ټول دریابونه او د راوي او دا نور دا زموږ دا ټول په هغې ورل او برباد یې کړل. دا د خدای عذاب دی، دا د خدای قهر دی د مارو. لکه د نوح علیه السلام په قوم خدای سیلاب راوستل، غونډې برباد کړل، برباد نه کړل. دا هم د خدای غضب دی او د خدای قهر دی. ولې؟ موږ د خدای نه لري. په دې بعضې هوټلو کې اورم داسې، ما ته نور پته نه لګي، الله ته به پته وي، خو دا بعضې هوټلو کې وایي هغه رواني به کېدل چې ما ته چا وی مونږ یې درته بیان هم نشو کولی. هغه ګناهونه به کېدل چې وایي زه درته بیان هم نشم کولی. ټوله شپه به په هغې کې ګناهونه کېدل. نو ګوره الله خو انسان ته صبر کوي، خو چې راوینسي بیا خو یې نه پرېږدي. او دا م یو جلک دی د مارونو، ګوره یاد ساتئ. او دا به نه وایه چې دا سیلاب او دا عذاب خو راغی او دا په دغې خلکو راغی، نه، دا په دې نور هم راتلی شي. د خدای پاک د عذابونو خو مختلف شکلونه دي. یو شکل یې سیلاب دی، بل شکل یې زلزله ده. یو کال زلزله راغلی او څونه تبۍ یې کړې په دې مانسیره کې او په دې پټاباد او په دغه علاقو کې. نو خدای خو په دې قادر دی، خو که یو جړق یې ورکړه خدای شته که دا کور دې پاتې شي. د شپې به ودي او جړق به یې کړي او ټول خلک به د خپلو چتونو لاندې مړه پراته بیا به څه کوې؟ ځمکه به وشلېږي. دا بادی پکې په دې مانسیره کې چې زلزله راله څونه ځمکه وشلېده، غټ غټ کورونه وټلې په ځمکه کې لاندې لاړې، بیا به څه کوې؟ نو خدای پاک زه حیران په دې چې مونږ به الله ته توبه په څو باسو. کورونا را باندې راله، مونږ توبه ونه ویسته، هېڅ توبه مونږ الله ته ونه ویسته. زلزلې په مونږ رالې، مونږ الله ته توبه ونه ویستله. سیلابونه په مونږ رالل، مونږ الله ته توبه ونه ویستله. او پکې لا نور ګناهونه بیا کوو. په دې سیلابونو کې خلکو څونه رواني وکړل، په خلکو څه تېرېدل. او بعضې خلک په دې اوبو کې څه به لامبو وی او لرګي راکاږي او لرګي راوباسي. هلکه دا خو پردي لرګي دي، ظالمانو ظلم ولې کوي؟ دا خو یې د چا سلیپر راوړي دي، په هغې خو د هر چا خپل نمبر لیکلی شوی دی او خپل نوم یې پرې لیکلی شوی دی، په هغې سلیپر خو هغې خپلې نښې اچولې دي او خلک ځي او هغه راوباسي او ځان لیکوي او بس خوشحاله دي ورته په سیلاب ته. او بیا رونو الله دې معافي وکړي، الله دې معافي وکړي. ډېر خلک بې کوره شو او ډېر خلک سړکونو ته ووتل، ډېر خلک سکولونو ته لاړل او زمونږ خلک راځي په هغوی راشن یې تقسیموي. چې راشن یې تقسیموي څه کوي؟ د ښځو منځ کې او د جینکو په منځ کې دا بعضې لونډان ګرځي. غریبانان خو بې کوره دي او په خیمه کې پراته دي او د هلکان ځي او معمولی شی چې ته بړستن وړلې یا بل شی وړلې او هغه جینکو په منځ کې ګرځي. هغوی وایي د خدای خاطر وکړئ، دا تاسو څه کوئ؟ زمونږ عیاله راغلی او بعضې پکې لا د هغه زنانو تصویرونه وباسي. هلکه د 100 روپو شی ورکوي، هغه هم پردی چنده. نو د پردی لور خور یا په موبایل اخلي، انټرویو به ته څه چل شوی دی. ابه غریب هغه خو نه پوهېږي که نه، او کیمرې ورته مخامخ نیولې، څو کوټې دې روانې دي او څنګه چلو شو او کور ته د کله سیلاب راغی، هغه تصویر د هغې هم لاړو. د لوڼه دې څو دي؟ دا مې لوڼه دي. زامن هلکه د دې څه ضرورت دی؟ لوڼه دې څو دي؟ زامن دې څو دي؟ دغه مې لوڼه دي او دا مې زامن دي. شرمې یې، حیا ولالې، بېعزته کوې. خپله لور لرې که نه لرې؟ خپله مور لرې که نه؟ خپله خور لرې که نه لرې؟ او واورېدل، ما ته نوره پته نه لګي، الله ته به پتې، خو باوثوق مې واورېدل چې ډېر خلک لګیا دي په د سوشل میډیا او د دې سیلاب زدګانو په نوم د بار دنیا نه او د بار بن له چندې راغواړي. 15 لګوي او دا 95 مې په جیب کې اچوي. سم کاروبار خلکو ته میلوي، خلکو ته په عذاب کې رزق میلاویږي. پیسې راغواړم او دا کوم او دا کوم دا کوم، او دلته د خلکو نه څښا بړستنې راغونډې کړي، هغه پې ویشي او دا څښا دالونه او څښا روجې وله پخوي، هغه پې ویشي او په منځ کې په چندو د دنیا راغونډې کړلې. بل ورځ ما ته یو سړي ما وې ما ته نوم ماله، بیا زما زړه خفه کېږي، مه ښایه راته سړی. دا حل دی؟ زه یې د ښځې تصویر وباسې، زه یې د زنانو تصویرونه وباسې. په هغې عذاب راغلی دی غریبانان، هغه بې کوره دی جزانان، هغې سکول ته تللي، کالج ته تللي دي او ته کیمرې ورپسې ګرځې. هسې ووایه دوی په سله کیمرې ګرځې. دا خو دنیا ته پته ده چې خلک بې کوره دی.
هغه ځایونو پسې کیمره وګرځه ولاړ شه نرشه جامې وباسه کشتي ته وخېږه او په دغه علاقو وګرځه او خلکو ته وښایه دا کورونه روان شو لاړ شه هغه چې کومو کورونو کې د نامه نامه اوبه ولاړې دي د هغې تصویرونه واله د هغه دیوالونو تصویرونه واله د هغه کوټو تصویرونه واله او خلکو ته وښایه نو ته په ښځو ورځې او د ښځو تصویرونه والې او خلکو ته ښیې غریبانان یې خو بې پړونې دي اجزانان یې هغو په لوپټو کې اجزانان یې راوتې دي او ته هغې لوڼو پسې ګرځې تصویرونه واله وباسې او په شهر کې دې دپاره چې خلکو ته وښیم چې دا خو ډېره مظلومه طبقه ده چې ښه ډېره پیسه راولي په ښه نیت کې یو سړی یو کار کوي الله به اجر ورکړي په غلط نیت چې خدای پاک یو انسان یو کار کوي نو خدای به دل هم سزا ورکوي د 50 روپو د 100 روپو امداد ورسره کوي او په شرمونه دې وشرموله په سوشل میډیا یې د هغې تصویر او د هغې جامې او د هغې د لوڼو او د هغې د بچو نقشې دنیا ته ولېږلې او په فیسبوکونو باندې نن خلک ګوري دا ولې موږ د خدای نه یریږو سبب معلوم که چې دا عذاب ولې دی دا زما ستا ګناه موږ څه ګناه نه کوو پردی لور خور د موږ نه په لاره نشي تللی په موبایل او په فیسبوک لګیا یو موږ فلمونه ګورو موږ پردو ښځو تصویرونه ګورو په سودا کې ګډه موږ کوو په پیو کې اوبه موږ اچوو په ټماټرو کې سخا دروغو سره موږ خرڅوو په مسالو کې غلا موږ کوو په غوړو کې ګن موږ ګډو په چای کې ګن موږ ګډو دا خدای نه نی دا یو جلک الله خو د کورونا په شکل کې مخاو او د سیلاب په شکل کې مخاو او خدای ته به توبه وباسه الله نه معافي غواړي استغفار به کني دې پسې قبل درز راغی کنه نو رسول الله مبارک فرمایي بیا به اوچ سره لامدم سوځي ختم د حضور پاک نه تپوس وی باقاعده وی نیکان چې پکې دی وی دا بم پکې مري او ثم يبعثون على نياتهم بیا به ارسل په خپل نیت پاس داسې جړق براشي چې بیا به استه جوړ نشي دغه خلا بچ شوي حکومت درته اعلان وکړ ځان ډېرې تکا خو که د زلزلې یو جړق راغی کنه نو بیا به د حکومت په اعلانونو بیا نه کېږي برباد به ګرځي ورشه خلکو غریبانو تپوس وکړه چې چا کورونه یې وړي دي د چا میخې یې وړل چا څاروي یې وړل د چا ګاډي یې وړل غوڼ غوڼ پلینکوچونه یې وړل ملیامیټ شو علاقه ورشه د دنیا خلق یو ځل سیلاب راغی د خیالي د خوشا د علاقو ته وګوره برباد شو غریبانان پټي لاړل تباه شو پښتونه لاړل تباه شو کورونه وغورځېدل بې کوره شو خواران بجلی ورته نشته پکې ورته نشته په سکولونو کورونو کې پراته دي ښه کولی شي نو ښېګړه ورسره وکړه خو د حیا او د پردې په شکل کې دننه ښځو کې مه ګرځه دننه د ښځو تصویرونه ما له خدای نه ویرېږه او د دې غریبانانو د چندو پیسې مه خوره ګورې دا د سور غوښه ده ګورې تباه بشي برباد بشي د خدای نه یره پکار زه راته بیا هم ویم چې الله په موږ مهربانه دی خو که موږ سر ښکته کوو الله ته هم توبه وایسته موږ په دې نه یریږو دې زلزلو که چې کله هغه زلزلې رالې ما ته یو سړي خبره کوله هغې نه هغه افټر شاکس ورته وایي دا وړې وړې زلزلې بیا دې غټې نه پس راځي چې غټه زلزله راشي هغې نه پس دا وړې وړې راځي دا پوټینې ډېرې مودې پورې دا وړې وړې زلزلې راځي ویې خلکو به چې وړه زلزله به رالې په خدای یقین وکړه دا راته چا دوه درېو کسانو وي ویې خلک وخاندي چې بیا مسکال راکړه چې بل به راغی بیا به خلک وخاندل چې بیا مسکال راکړه ما وې دې ځل لکه د خدای مسکال درغی که نه نو پته به راته ولګي دا ولې موږ ټوقې کوو دا موږ سره پیسه شوې ده دا موږ سره دولت دی دا موږ د پیسې او دولت په نشه کې پراته یو خدای شته که د خدای پاک طاقت ته د یو ماشي طاقت ته ټینګ شي خدای ته توبه وباس بس علاج یې دا دی عذاب چې راشي مسلمان له پکار چې خدای ته وجاړي او ای الله بیا ډېر مهربانه دی چې لږ دې خدای ته سر ټیټ که او خدای ته یې جړو کړه نو رب العالمین دې بیا معاف کوي ګوره د لوی نه لویه ګناه هم خدای معاف کوي ابولیث سمرقندي رحمت الله علیه یو کتاب دی تنبیه الغافلین هغې کې یو واقع لیکلی دی یو سړی یو هلک و هغه به د مړي نه کفنونه ایستل د عدت و پخوا غریبي وه که نه زمونږ په دې وطن کې هم پخوا د مشرانو نه موریدلي کفنکش بیا ورته وی خلکو به مړی ښخ کړه چې سهار به ورغی نو مړی به کولو پروت و په قبر کې او کفن به د خلکو ایستې و غریبي و ډېره زیاته غریبي و جامې کم ځای موندلې کېدلې کفنکش و هغه هلک په مدینه شریفه کې یو جینۍ مړه شوه
او دا هلک ورغی د شپې قبر یې وله معلوم که او چې د شپې سنګ ورغی هغه اوپره خاوره وه هغې ته یې ویستله او هغه جینۍ هم د مالدار کور وه هغه د قبر نه راوویسته کفن یې ته وویسته او دې بدبخته بیا دا چل وکړه چې هغه جینۍ سره د مرګ نه پس بدفعلي م وکړه چې د لاشه شپه ده او کفن مې پته وسته او بدفعلي یې مو سره وکړله خو چې څنګه یې بدفعلي وکړله هغه جینۍ د دې مټه کلک راونیوه الله په دې قادر دی ما راته حواله درکړه بولی سمرقندي رحمت الله علیه کې تنبیه الغافلین کې دا واقع لیکلی دی او د هلک ته ویې د خدای بدبخته ای د خدای بدبخته رسوا دې کړم بېعزته دې کړم ذلیله دې کړم یو خو دې رانه جامې وسې ظالمه تیل توقه دې پرېښودم او بل دې په جنابت کې په لوی بېودسۍ کې دې مبتلا کړم د قیامت پر ورځ خلکو خپل مړي لمبولي دي نو پاک به پاسې ورزرې په اتلس شلې زره قامه کې بېودسه کړم او په لوی جنابت کې دې مبتلا کړه او پلي ته پاسم او بیا ورته وایي ته د قیامت ورځ ظالمه منې که نه منې حساب کتاب منې که نه منې تله د میزان هغه چې میزان تلې ته وایي هغه تله منې که نه منې د خدای حساب کتاب منې که نه منې مرګ منې که نه منې د خدای انصاف منې که نه منې ته څنګه انسان یې ته به نه مرې ته به د قیامت پر ورځ الله ته مخې له نه ورځې ته د خدای پاک انصاف نه منې ظالمه قیامت پر ورځ به هر چا ته خپل عمل مخامخ شي دا منې که نه منې بېجابه دې کړم د خدای سپېره بېعزته دې کړم او بېعزتۍ سره دې په لویه بېودسۍ کې مبتلا کړم قیامت پر ورځ به زه پلي ته پاسم بس د هلک باندې اثر وشو کفن یې پې واپس ور واچو ښخ یې کړه او راووته چې راغی اوس رسول الله مبارک زندګي د جمدی دی یو کس وایي ما له سفارش بل ته وایي ما د سفارش په قلار کې دا سفارش نه کېږي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته وایي زما سفارش ستا سفارش نه کېږي په عرب کې تا خو د جرم د پاسه جرم کړی د خدای نیکبخته هم کفن وباسې پردی لور دې په شرمونو وشرموله او بېعزته یې کړه دا دې څه وکړل دا نه کېږي حتی حضرت عمر یې په ژړا که ځان سره چې د هغه جینۍ هغه خبرې ورته واورېدې چې هغه جینۍ ما ته ده حضرت عمر په چغو چغو ژاړي راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم له الله رسوله ما یو ګناه کړې ده بس توبه وباسه الله به معاف کړي نه زما ګناه ډېره لویه ګناه ده ډېره غټه ګناه مې کړې ده وایي شرک ته کړې دی وایي نه د شرک نه غټه ګناه ده مشرک خو چې توبه وباسي خدای به یې وبخي ما خو که توبه م وباسه ما نه بخي وایي ستا ګناه لویه ده که د ځمکه اسمانونه لوی دي وایي زما ګناه وایي ستا ګناه لویه ده که د عرش لوی دی وایي زما ګناه وایي ستا ګناه لویه ده که کرسي لویه ده وایي زما ګناه وایي ستا ګناه لویه ده که خدای لوی دی د خدای شان د خدای صفت دا هلک ورته وایي چې یاره بېشکه د خدای شان خو ډېر لوی دی خو د هغه لوی شان مقابله مې کړې ده مې خفه کړې ده هلکه څه ګناه دې کړې وایي د الله رسوله او جاړي د هلک ورته په چغو چغو زه کفنونه وباسم زما دا عادت دی ګنهګار دقسې مې بېګا دی یو جینۍ نه کفن وویسته او ورسره مې بیا دا بدفعلي م کړې ده اوس ووایه زما ګناه وړه ده او که لویه ده ما به خدای معاف کړي او که نه رسول الله مبارک و مخ وي د خدای سپېره دا دې څه ظلم وکړو هغه خو دې بېجابه کړه او رسوا دې کړه او د قیامت په ورځ به خدای ته ته څنګه ودرېږې چې دا زنانه الله پاک د قیامت په ورځ خدای ته مخامخ ودرېږي او خدای ته شکایت وکړي چې دې سړي زه بېجابه کړی او الله خلکو خپل مړي لمبولي دي پاک دله راغلي دي او زم خپلو خپلوانو لمبولي وم او ده الله په لویه بېودسۍ کې مبتلا کړم او بېعزته یې کړم د قیامت پر ورځ خدای له به څه جواب ورکړي الله رسوله ما خو درته ووایي چې زما ګناه لویه ده ځه تا له دې ګناه سپارښت شم لاړ خو زمونږ ستاسو په شان نو په سچه توبه وویسته او الله ته جاړي چغې وایي خدای ته او خدای ته جاړي څلوېښت ورځې په بقي کې او په یو ځای بل ځای په ځنګلونو کې الله ته چغې ووالې الله ته جړاګانې وکړې او څلوېښت ورځې پس څه وایي وی الله بس یو خبره کوم بس الله دا آخري خبره مې ده دا مې ومنه که زما توبه دې قبوله کړې زما پیغمبر پې خبر کړه
او مسلمانان هم په خبر کا او کله ما توبه دینی قبول کړي الله اور نازل کو ما دلته اوسه د وجه خبره ختم شي بیا سوي الله د آخرت اور ته نشم ټینګې دی ګور دل تراو لېګه مړ بشم د دنیا اور چې دی وای خو مړ بشي د آخرت اور کې مرګ نشته بیا ټول عمر بسوځي زه نه پوهېږم چې دا مونږ باندې څه بلا شوي مونږ خو د دنیا دې ګرمۍ ته نه شوټینګې دی او د قبر ګرمۍ سره به څه کوو مونږ سره خو په قبر کې هلته نه ایسي شته نه را سره پکې شته نه را سره سولر شته نه را سره به بوز شته هلته به څه کوو مونږ خو د دنیا دې مار ته نه شوټینګې دی منډې ته وو لړم چې دی چې منډې وتړلی وی یو قابل خوا هغه به څه کوي چې لاس پې نه شي لقولې او لړمانان او ماران درنه راته وو دا ولې زموږ نه یېر د قیامت ورځ ولې موږ نه یېره ده د قبر دا همیشه زندگی ولې موږ نه یېره ده د ځنکدن سره به څه کوو په خدای قسم زه تاسو ته یو بنیادي خبره رونو کوم زه د مرګ نه د دې ځنکدن نه ډېر یېرېږم دا ډېر ګران کار دی چې رونه د نګیر چاپېری بچي د نګیر چاپېرې ښځه درته ناستی نوسان وسي درته ناستی او ته ترې روانې او په مستقل سفر ته وځې ته چې دا رایات کوم په دې اړه مې تیاره شي چې دا هر څه مې جوړ کړي دا کور مې جوړ کړه دا موټر هم بار ولاړ دی دا خشته بستره مې رانه پاتې را دی نه به زم په پوزکي کې به مې سملې او قبر ته به مې وړي او دا بچي هم پاتې او نوسي او دا بینک کې خو مې په لکونو روپۍ پرتې دي هغه هم پاتې شوې او بلا پلاټونه او بنګلې مې اخیستې او کارخانې مې اخیستې دا خوار سامانه پاتې شو دا خو بل ته پاتې شو دا به څه کېږي چې دا په دغه سفر سړی چې حج لذي صرف 40 ورځو لا نو د جړانې سترګې د اوښ نه قلاریږي او ټول بچي ورپسې جاي او چې عمرې له میاشتې لمځي نو ټوخه ټوخه کوي او سکونډه سکونډه کوي او جاړي او دا چې ټول عمر ځې مکمل په سفر ته روانې او لا څه دا خو به زه جست اوښې چې ښکلې جامې به واچې او به لامبې او موټر کې به کښېنې او ښه صفا سوتره به ځې که زنکدن کې درته فرشتې زنځیر ونیسې او غصا درنه راکاږي بیا به ورسره څه کوې او د اور په ټوکړه کې د هغه ساه بنده کې بیا به ورسره څه کوې بیا به څه کوو ډېر ګران کار دی په خدای باندې قسم یې زنکدن چې دا ساه د نوځي او په تکلیف د نوځي بیا به څه کوې رسول الله مبارک فرمایي وی د بعض انسان نه دا ساه داسې وځي داسې لکه وی سسپار چې سور کې په اور کې تک سور او په لمدو مالوچو کې راکاږي نو دا مالوچ به غرغنډه نه وځي که لمده دي او دا به لوخړې کوي لوګي به کوي وی دقسې دا ساه د ده په دې رګونو کې راکاږي او دا رګونه ورسره قطرې قطرې شو لوګي کوي او حضور پاک فرمایي تذکره کې لیکلي دی قرطبي وی د ساه سره د ده د رګونو نه د غوښې هغه ټوکړې بار ته راوځي که دا زنکدني بیا به ورسره څه کوو الله دې راته معافي وکړي د خدای نه دا سوال کوی ورو زما د قسم په خدای مستی مه کوئ ورو مستی مه کوئ لویي مه کوئ کبر مه کوئ مونږ ډېره زیاته مستی شروع کړې ده خو چې پیسه راځي په مونږ کې مستی پیدا کېږي چې دولت راځي په مونږ کې کبر پیدا کېږي خو چې لږ غوندې یو پوټې مالدار کېږو زمونږ نه آخرت یېرېږي زمونږ نه خدای او زمونږ نه خدای رسول او دین یېرېږي او ځان له تر ټولو نه لوی سړی ښکاري دا سوال کوي د خدای نه چې کله هم د الله نه سوال کوي یو دا سوال کوي چې خدای خاتمه مو بل ایمان می یو دا سوال کوي وی الله ما نه هغه وخت کې سامو باسه الله چې ته کوم وخت زمانه خپه الله چې ته کله زمانه خوشاله نو هغه ټیم زمانه ساو باسه چې ته خپه او ما نه ساو باسه خدا زما تبعید بیا دا بس کی او چې ته خوشاله او ما نه ساو باسه نو زما د پاره کامیابی ده نو ولې موږ نه ځان کده نه یې دا قبر موږ نه ولې یې او د آخرت زموږ نه ولې یې نو دا سړی لګیا دی خدای پاک ته چغې وی یا الله که زما توبه دې قبوله کړي نو زما پیغمبر خبر کا او که زما توبه دې نه قبوله کړي الله د دنیا دا اور ټیک چې د آخرت د هغې نه مې ساته یو اور نازل کو ما پې وسوځه چې ختم هلته جبریل علیه السلام راغی او حضور پاک ته کېناسته الله راولېږلم الله رسول الله راولېږلم الله راته ووی چې ته لاړ شه او حضور پاک ته ده ووایه چې دا مخلوق تا پیدا کړی که ما پیدا کړی نه دا خو الله پیدا کړی رزق ته ورکوې که زه ورکوم نه رزق خو ته ورکوې الله ژوند تا ورکړی دی که ما ورکړی دی نه الله تا ورکړی دی ما خو نه دی ورکړی
او بخنه زما لاس کې راکستا نه الله ستا په لاس کې را زما په لاس کې نه نو تا څنګه هغه هلک ته وې چې ځه تا خدای نه بخي ورشه په پلانکي ځای کې ناست دی ری والا ما معاف کړی دی ما بخلی سر ښکته که خدای ته فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا خدای ته وایي الله ما معاف کا نو خدای بخونکی دی زما قسم دی که دونه مور او پلار په بچي مهرباني څومره چې الله په خپلو بندګانو مهربانه هسې تاسو ته یو خبره کله چې زوی د مور پلار نافرمانه شي او بالخصوص د مور نافرمانه شي یو عالم لیکي وی دا ما په خپلو سترګو لیدلی دی چې یو ماشوم مور د کوره بار راوویسته لارې ته یې وشاړو چې ځه زه در روکېږم او دروازه یې ورته بنده کړه ماشوم له کوټې روانه یې کړه مور یې غوسه کړې وه قار کړې وه بار یې راوویست ځه روکېږه بیا د دې درشل نه را نشي دروازې له زه چې کوم ځای کار کې ځان له مزدوري کې وکړه چا سره مصریتوب زده کړې وکړه چا سره چولې خرڅې وکړه هر څه کوې ځه روکېږه ماشوم را کوټې دی هغه په دې درشل د پاسه قسم لاسته او په چغو چغو وجړل ای مورې چېرته لاړ شم تا زه راوشړلم زما بله مور شته چېرته لاړ شم اوس که دا بچې لاړ چې ظاهره خپل کار به کوي نو دا لاړ برباد شو ضایع شو په برتي بچي سو خیال نه ساتي که لاړې چا سره د شاګردي مې شروع وکړه ټیک شته ډېر نیکان خلک شته چې د پردو بچو خیال ساتي د یتیمانانو لیکن ډېر ظالمان هم شته که دې لاړ برباد شو چې زه دې وکړه برباد شو لیکن دې بچي زه ونه کړه او ده څه چل وکړه په ژړا شو ای مورې زما بله مور شته تا زه راوشړلم بیا به نه کوم مورې بیا به نه کوم او جاړي جاړي او د ماشوم د هغه خپل کور د دروازې په درشل سر کېښود په خاورو کې سملاست او جاړي په ژړا کې وایي مورې ما خفه کړې که نه مورې زما بله مور شته کوم خوا لاړ شم مورې زما بل کور بل در شته زه کوم خوا لاړ شم په دې ژړا ژړا کې دا ماشوم په هغه درشل د خپل کور وده شو څه وخت پسې مور راغله اوس دې بار ګوري یا بچی ګوري یا بل څه کاری دی خو چې دروازه یې څنګه اوچته کړه ویې کتل نا ماشوم په خاورو کې لیت پریت پروت دی او په مخ یې د اوښکو قطارونه روان دي او سلګی والی دي او په ژړا کې وده دی نو د مور مینه بیا مینه دا بچی راواغېسته او د خپلې سینې پورې جخت ونیول او په خپله لوپټۍ ته یې خاورې پاکې کړې او اوښکې ته یې پاکې کړې یا بچې نو زه دې خفه کړی یم که نه او ښکلی یې هغه مور او کور ته یې دننه کړي ویې لمبئ او غشته جامې ورته واچئ هغه ژړا د بچي سلګی او اوښکې د بچي مور کوم ځای برداشت کولی شي او سینې ته یې راجوخ کړي او بچې په مینه ورته وایي بیا مه کوه ښه بیا روانې مه کوه ښه بچې دا دې کور دې راځه او زه دې مور یم بچې او ښکلی یې جامې ورته اچي لمبه یې او په خپله لوپټه ته خاورې پاکوي په خدای قسم چې کم بنده دا چل وکړه چې خدایه ته ما شړې زه بل خوا نه ځم خدایه زما بل در نشته او رښتیا خبره در موږ به چا له ځو موږ له چې خدای څپېړه راکړي شته بل څوک چې موږ هغه ته وایي چې موږ د خدای نه خلاص کړه نشته موږ له چې خدای شړق راکړي بیماري راولي را باندې تکلیف را باندې راولي غم راولي مصیبت راولي مقدمه راولي اسپتال راولي رښتیا ووایه په دغه تکلیف کې موږ بیا چاته چغه وو الله داسې بیماری دي چې د اربونو د کربونو ډالرو خلک دي بیا د هغې بیماری علاج نه ورسره او د مرګ د بیماری علاج چا سره چې ډېره مالدار او مړ شي د مرګ د بیماری علاج بیا شته نه باچه بل چا سره بغیر د الله نه نو چې الله څپېړه درکړي او د بار راوغورځوي او ته خدای سره کبر شروع کړې نو د خدای څه کولی شي نو د خدای په درشل په چوکاټ سر ولګوه د خدای په درشل او په چوکاټ سر ولګوه او خدای ته چغه ووه او څه ووایي میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا
خدای ستا مخکې زه تا ته ټیټېږم او بل چا ته نه ټیټېږم میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا اللہ ستا مخکې ټیټېږم دا ووایه چې خدای تا ته ټیټېږم میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا ستا نه سوا زما بل څوک نشته خدا کبر مکه وراشه خدای جمعات ته او نفل وکړه کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاه چې کله به غمجن شو مستبه او د هیبت سره بلا الا فورا راشه توبه وباسه په پردو لرګو پسې مگر د په دریابونو راشه الله ته دا غم پتا مراتلی شي ظلم مکوه زیاتې مکوه د پردو جنکو تصویرونه د خدای دپاره ماخله او پردی ښځې مه بې حیا کوه راشه او سر به سجود سه چې الله نن دې زما په دې خور عذاب راوزدا سبا په ما هم راوستی شي په بل شکل کې راوستی شي که نه د مقدمې په شکل کې راوستی شي د اسپتال په شکل کې راوستی شي د بیمارۍ په شکل کې راوستی شي د بچي د نیوو په شکل کې د ښځې د نیوو په شکل کې راوستی شي سبا دا بچي د نه خدای راونیسي بیا به څه کوې میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا سامخ کے ٹیٹیگم اللہ میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا ستانا بغیر زمان سوک دی زبا چا لازم دقا سی دا خدای پا درشل سرو لگا و جمعات دا خدای درشل دا جانماز دا خدای درشل دا پنی مش پا خدای تا پاسا و جاڑا و تا اوخ کیو بایا و رب العالمین تا پا قسم پا خدای دغا مور پا دغا درشل والا بچی دونا میرا بانا ند سمرا جی اللہ پاک پا خپل بند میرا بانا او بیا با دی خدای خیال ساتیه ابن القیم رحمه اللہ لیکلی دی یو عجیبه خبر لیکلی دی وی چې یو سړی په لاره باندې روانو یو ټوکړو والا لګیا دی او هغه صادر جوړی نو که ستاسو خیالي پخوا زمونږ په دې وطن کې هم بعضې خلکو دا صادرونه به یې جوړول په کډۍ باندې اوس هم جوړی نو هغې کې تار وشلېږي تار نو چې تار وشلېږي نو هغې له بیا غوټه ورکوي تار نه غوټه ورکوي نو دې د هغه بابا نه تپوس کوي وی بابا ته چې دا کډی کې دی کې دا تار وشلېږي دې سره څه کوي وی دا چې بچې وشلېږي او تار چې وشلېږي راکاږي خو بیا پکې سوړه پیدا کېږي نو د هغې له غوټه ورکړمه نو بیا خپل کار شروع کوم وی دا غوټه بیا وځي که نه وځي وی بچې چې تر څو مې صادر نه جوړ کړی که نه او زما کډی چلیږي زما په هغه غوټه نظر وي چې دا بیا ونه خېږي چې دا ښه په تارونو کې جوخته کم او ګیری کمه نو بیا دې نظر خوا کم خو تر څو چې دا ښه جوخته کړې مانی نو زما په نورو تارونو نظر نی په چا مې نظر وي په هغه غوټه مې نظر وي چې دا غوټه بیا ونه خېږي کمړه چې د خدای نه جدا شو که نه کمړه او د خدای ته جړه او فریاد وکړو او د خپل زړه د خدای سره غوټه که غوټه د خدای د رحمت سره نو د الله پاک په دغه غوټه خصوصي نظر وي چې یو ځل خدا بنده د د کنیکشن زمانه شلیدلی دی د تار زمانه شلیدلی دی خو دا هغه تار بیا ما سره غوټه کړی زما رحم سره نو د الله په هغه خصوصي نظر یې ګورئ څومره مهربانه الله مونږ خفه کو یو حدیث طبرانی موجم کبیر کې راغلی دی چې څوک یو ځل د زړه نه اواز وباسي الله 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 ته آواز کوي یا الله الله آواز وکړي د یو ځل وی که نه الله دومره مهربانه دی چې الله پاک درې ځله تعالی آواز درکوي ولې بنده سوی ولې بنده ولې بنده دومره مهربانه خدای مونږ خفه کو دومره مهربانه ذات مونږ خفه کو او په څه خفه کېږي په دې څیزونو په دې ګناهونو خفه کېږي دا مه کوه خدای ظلم چا سره نه کوي ګوره لکن څنګه دی انفسهم یظلمون خلک ځان سره خپله زیاتوي خدای پاک مخلوق سره ظلم سوال نه پیدا کوي خدای ظالم نه دی خدای ظلم نه کوي خو موږ د خدای نه ځان لرې کوو
مونږ الله خفه کوو نو چې مونږ الله خفه کوو نو د الله څپېړه خو بیا زما د څپېړې په شانتې نه ده خو بیا مضبوطه څپېړه ده نو خلاصه دا درنو چې د خدای په قهر او غضب کلم راشي نو بنده له پکار چې توبه وباسي ډېرې دا سوچو کې چې الله دا زما څه ګناه کړې ده او په هغه ګناه تا زه رانیولې او د استغفار وایي دا بهترین عبادت دی استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه دې نه بهترین شی بل نشته قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وی چې ته تر څو موجود یې په دې خلکو کې نو عذاب به نه راځي او اهل مکه کې چې په مکه کې تر څو پیغمبر مبارک موجود و نو د هغوی عذاب نه راته خو چې حضور پاک د مکې نه مدینې ته لاړ مختلف عذابونه پې شروع شي او بیا څه فرمایي وما كان الله ليعذب وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون څوک چې د خدای نه بخښنه غواړي چې الله ما معاف کا الله ما معاف کا الله ما معاف کا نو هغه له خدای پاک عذاب نه وایي استغفار ډېر وایي د استغفار ډېر د فایدې شی دی رسول الله مبارک فرمایي انی لاستغفر الله كل يوم 100 مرة او فی روایت اکثر من 100 مرة زه روزانه 100 کرت استغفار ویم رسول الله مبارک فرمایي تاسو چې څومره یې دلته د استغفار یاد کې زده کې استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه کدا امنیت د خپل جمعه د امام نزد کې یو ټکی زده کول شي نن استغفر الله بیا سوي استغفر الله الذي لا اله الا هو دا سبا یاد کا بل ټکی دا استغفار یاد کې روزانه سحر وخت سل پیره استغفار وای ټول 15 منټه پېنه لګي 10 منټه پېنه لګي په سلو کارت نو 10 منټه کې ته د خدای نه الله په خوشالي د عذابونو نه بخلاصي او د الله د مصیبتونو د فتنو نه بر خدای پاک محفوظ ساتي او حضور پاک استغفار ویل نو چې څوک هم استغفار وي پاغه به د خدای عذاب نه راځي د قرآن وینا دا زده کې ټول مرګري دا زده کې استغفار زموږ علما خو 313 پیرې وایي 314 کې علما وي دا کمال دی چې د بدر شرکا چې بدریین 314 او په دې انبیاو کې یو خاص تعداد د رسولانو دی رسولان هم 314 او اصحاب طالوت چا چې د نهر نه تجاوز کړو او جالوت یې وجلو هم 314 او د مهدي سره د عیسی علیه السلام نه مخکې به مهدي راځي او مسلمانان به سره د مقام ابراهیم او د حجر اسود په میانس کې بیعت کوي اب هم لومبي 314 دا 314 عدد لږ مبارک دی نو زمونږ د قادریه مبارکې په اسباقو کې 313 کرت 314 نو که 314 ویلې شیخ ډېره ښه خبره ده او که 314 نشی ویلې نو رسول الله مبارک وي سهار زه 100 کرته ویم دا ټول زنانو ته م ورسوئ تاسو ته م ویم دا زده کې یاد کې استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه معنی څونه ښکلې ده استغفر الله الله نه معافي غواړم بخښنه غواړم څه مطلب چې الله ما ته ټول ګناهونه معاف کم خدای الذي لا اله الا هو چې بغیر د ده نه بل خدای نشته الحي جمدې دی مرګ ولا نه راځي القیوم دا چې څومره نظام دی د دنیا د اسمانونو د فرشتو د کبانو د دې مخلوق دا ټول الله په لاس کې دی خدای نیولی څومره به الله په دې خوشحالېږي و اتوب الیه او دې خدای ته زه توبه وباسم د ګناه نه ورته مایل کېږم رجوع کوم که دا نشي ویلی یو مختصر هم شته استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه استغفر الله ربي زما رب دی الله او داغه نه زه بخښنه غواړم من کل ذنب د هرې ګناه نه واتوب الیه الله ته توبه وباسم الله ته رجوع کوم د ګناه نه چې خدای ما ته د ما دا ګناه معاف کړي
که دام درته نه یاده دومره خو ویلې چې که نه چې استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا خو درته یاد دی دا وایې خامخا ټول دوستان چې څومره یې یا زما آواز څوک اورئ یا زنانۍ زنانو ته وښایه چې هغوی وایي دا استغفر الله دا وایې زیات تر وایي دا ډېر فایدهمند نو بهر کیف وروڼو عذابونه د خدای پاک په مختلفو شکلونو کې راځي د موسی علیه السلام په قوم یې څه عذاب راوستو چیندخان به نازلېدل وینې پې خدای راوستې وې ټولې اوبه به د وینې وې وینو ډکې به مولخان پې خدای راوستې دا مختلف قسم عذابونه نو موږ ته خدای ګورې 3 عذابونه وښول ښه د زلزلې هم راته وښو سموده مخ د کورونا والا هم راته وښو او د ډینګې ویرس هم راته ښولی دی ډینګې ویرس ډینګې ماشي او دا د بل پکې د سیلابونو په شکل کې راغی که موږ توبه وباسله خدای ته او استغفار مې د الله نه معافي وغوښته نو الله به معاف کوي او که موږ خدای ته توبه ونه ویسته او معافي مو نه غوښته نو د دې نه پس چې بیا کوم غرض یې هغه به ډېر خطرناک خدای مکه چې په هغې غرض کې موږ د ایمان نه خلاص نه شو الله دې ایمان نصیب کړي دعا کوي بالخصوص د سیلابونو دپاره دعا کوي کومو علاقو کې چې دا سیلابونه راغلي او د کومو غریبانانو کورونه پکې پریوتي دي خدای پاک را دې نعم البدل والا ورکړي